وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. میش بنی اسرائیل په دریو پورې استل نو دوی په داسې قوم روغلل ورغلل چې د خپل بتونه په عبادت قائم وي. بنی اسرائیل وویل ای موسی میش د پوره هم داسې معبود جوړ کا لکه څنګه چې د دې د پوره معبودون دي. موسی علیه السلام وویل بشکه تاسو داسې قوم یې چې جهالت کوي. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بشکه دا خلق تبا دی هغه دین چې دوی په هغه دین کې دي او باطل دی هغه عملونه چې دوی کوي. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. موسی علیہ السلام وویلې آیا زه تاسو ته د الله تعالی نه سوا بل معبود ولټوم حال دا چې هغه الله تعالی تاسو په عالمین باندې غوره کړی دی. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او کله چې موږ تاسو ته د فرعونیانو نه نجات درکړو چې تاسو ته به سخت عذاب درسوم چې د تاسو زامن به وجل او د تاسو ښځې لړنه به ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې د تاسو د رب له طرفه ډېر لوی امتحان و. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. میش د موسی علیه السلام سره د 10 شپې وعده وکړه او میش هغه په لاس نور سره پیرا کړې نو د تو د رب ټاکلې موده 40 ورځې پیرا شوه او موسی علیه السلام خپل ورور هارون ته وویل ته زمو په قوم کې زمو نائب جوړ شه او اصلاح کوه او د فاسقان د لارې پیروي مه کوه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې موسی علیه السلام زمیش ټاکلې وخت روغی او خپل رب ور سره خبرې وکړې ویل ای زمو ربه ته مو ته خپل ځون وښیه چې زه تو ووینم. رب ورته وویل ته به مو په دنیا کې له سره ونه وینې او لیکن ته غره ته وګوره نو که چیرې هغه په خپل زوی ثابت پوته شو نو زر ده چې ته به مو ووینې. نو کله چې خپل رب غره ته تجلی وکړه نو هغه غر ذره ذره وګرځوه. موسی علیه السلام به خود پرېوته نو کله چې په خود شو ویل زه د توپوکي بیانوم مو تو ته توبه ویستله او زه تر ټولې اول ایمان راوړونکی یم.